السلام علیکم زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کالیو یم ناظرین مونږه سحر راغلی دلته بنیر کوز ګوکن ته او دلته فری میډیکل کیمپ چې دی زمونږ یو ډیر کافي ګران قدر حکیم صاحب ګولډ میډلیسټ حکیم فهیم الله صاحب سید فهیم الله صاحب هغوی دلته راغلي دي او څومره د پورې دي مریضان دلته وکته فری میډیکل کیمپ ته فری دوايانې دي د دې په بابت سره موږ دې سره خبره کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. درته وی جی حکیم فهیم الله صاحب چې تاسو دلته سحر نه راغلي بلکې موږ یو ځای راغلي یو او دا د اوس تقریبا 9:30 بجې د لا مریضانو سمشته دی څومره تعداد کې چې د تر اوسه پورې تاسو مریضان کتلي؟ ټول نه پهله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټول نه پهله د جاوید صاحب ډېر زیات شکریا ادا کوم چې دې موږ ته یو کوارډینیشن یو سیټ اپ یو پوسټ موږ ته راکړه ځکه یو پلیټ فارم موږ ته اویلیبل کړه. هغې نه پس زما خو ډېر کیمپونه لګولي ډفرنټ ځایونو کې. دا زما تقریبا 20م کیمپ دی کوم چې بنیر کوز ګوکن کې دی. دلته سهار 9 پورې ما 315 بیماران اټینډ کړه. دې کې ماشومان زنانه سړي بوډاګان مکس وو میجورټي زیاتر د زنانه پکې وو. دې کې غټه مسله ده دلته د شعور ده شعور نشته د یو ښه شي او غلط شي پہچان نشته. حکومت ته پکار دی دلته یو فلاحي حدود یا داسې ادارې قایم کړي دلته شعور ورکړي. حکومت ته پکار دی دلته یو فنډینګ وکړي صحت په بابت سره چې دی نو یو اویرنس داسې نشته چې دې ته دا علم نشته چې د ماشوم بیمار شي موږ دې سره کوم سټیپ وشت کړو بس ته به ته موږ څه ورکړو درد کې موږ دې ته څه ورکړو هېڅ علم نشته. دې قبض پیچس دې کې فرق کوی نه شي چې قبض څه ته وایي پیچس څه ته وایي. مطلب چې ډاکټر ته لاړ شي دې ته دونه علم نشته چې موږ ته زه ورته تپوس کوم چې تاسو قبض دی حالانکه دا پیچس یا زما قبض دی اویرنس نشته. دلته یو میډیکل انسټیټیوټ یا داسې یو میډیکل کیمپینګ پکار دی کې لیډیزم پکار دی چې دې هغه رهنمایي وکړي. سیکنډ ون خبره دا ده چې دا ډېر پسمانده علاقه ده. سهار موږ ته راغلو ډېر دلته محنت کش ډېر مزدورکاره خلک دلته دي چې سره د خپل د خېټې دپاره هم پیسې ورسره نشته. حکومت ته زما دا هم اپیل دی چې دې ته یو فنډ مخته شي کوم چې د غریب او مزدورکاره کسان دي دهقانان دي زیاتره داسې کسان دي مزدورکاران دي لاس خپې چلی نو خېټې چلیږي چې لاس خپې نه چلیږي نو خېټې نه چلیږي نو دې بیماري سره اټینډ کړي. نو دا کم فنډینګ ما وکړه یا دا کم کیمپ ما دا کړی دی دې کې ما زه یم ما سره د واسع کپنې والا حکیم حارث صاحب دی اور دین علاوه زما دورونه دي حکیم عبدالقدیر صاحب اور ایم پی اے سید صداقت علي موږ درې ورونه دا ټول کوارډینیشن موږ کړی. نو دلته موږ راغلو په هغه بیس باندې راغلو موږ دلته 5 6 7 یا 8 غنټې به تېرو وځو به خو کله دلته زه راغلم زما اراده خو ته دلته به 100 بیماران میکسیمم ټو مینیمم 120 بیماران خو دلته زه راغلم هجوم مې کوم وکړه 300 نه بره بیماران اوس هم بیماران داسې دي چې آن د سپاټ اینډینګ شوی نه دی. خو دا خبره زه دې لپاره دا کوم چې صرف دا بیماران نه دي که نه دې سره آس پاس کې نور کلي دي هلته هم دا مسله ده. دلته خو الله دې ملک جاوید صاحب سره ډېر ښه وکړي چې موږ د پلیټ فارم اویلیبل کړه دلته راغلم ځای راکړه موږ ته ډېر ښه اکرام راکړه ډېر قدر یې زموږ وکړه. ادروایز د خوا کې علاقې کې به خلک به څه کوي نو ادروایز زه به دا ویل غواړم حکومت ته او اپیل کول غواړم چې دې ځای باندې یو خصوصي نظر کول پکار دی. صحیح دی چې یاره دلته اویرنس علاوه د دې خلکو استعداد هم دومره نشته وس هم دومره نشته چې دا دلته نه لاړ شي. بل دا دی چې که تاسو خیال کړی چې د دې ځای نه بنیر هم لري دی فاصله کې دا بنیر نه تقریبا موږ سهار چې راغلو 1 غنټه اور 25 منټ فاصلې باندې اوس کیلومتر د حساب سره ماته علم نشته ځکه چې لاره کافي خراب او سم آیډیا هم نو باران مو تاسو موږ سره هوې ادروایز خبره د دې نه ده خبره د خلکو معیشي حالات ډېر زیات ډاون دي ډېر بیک ورډز دي. حکومت ته پکار دی کله اوټینګ الیکشن ټایم کې تر راځي اوټ خو غواړي نو الیکشن نه پس دی باندې خو نظر نه کوي چې دا ما عوام دي الیکشن پر خو دی نه اوټ غواړي الیکشن نه پس دی ته خو ات لیست یو ډیسپنسری دی دلته کوله ډیسپنسری خو ډېر لري خبره ده دلته خو یو طبي مراکز هم نشته. صحیح دی نو دلته یو کس بیماری کې نو دیز نه بنیر حالت هسپتال چې راسي نو الله دې نه کې لارې کې وسر سکی دیش. صحیح دی نو زه خو دا ویل غواړم چې زما دا څومره ورونه نور اوري کم چې حکومت دي کم چې زما پلیټ فارم والا حکومت دي کم چې زما پینل والا حکومت دي ځای کې جونیئر یم ما نه ډېر سینیئر شته هغه زما आवाज دا اوري بم هغه دم پکار د یو کیمپینګ پکار دی اور یک جان هغه ایک آدمی کچھ بھی نہیں خبره ده هغه کتره کتره مل کې سمندر بنتا ہے. نو ما سره د لاس راګي زونه پیسې نه غواړم زونه ځان د پرسو ډونیشن نه غواړم باقاعده درشي په خپل د کیمپسونو لګي خپل په ذریعہ باندې کوم چې عوام دلته ولاړ تاسو به ګوري کیمرې کې تاسو ښکاری کوارډینیشن کې چې کوارډینیشن دی وکي زمونه چې ما سره دی وکي بالکل په خپل دی وکي او دی کی
صحیح دی. اوس دې بعضې کسانو یې که نه چې الله به ما بخي بالکل او زه به د کور کې ودې کېږم ټکه خېټه به ودې کېږم ګاونډي نه خبر نه یم نو الله به تا څنګه بخي صحیح نو د نور عوام دپاره هم او ستا نظر راغلی ما تقریبا 12:30 نه اوسه پورې ما یو منټ سټې اخیستی نه دی جاوید صاحب را سره اوږه په اوږه ولاړو نو صرف دې مقصد دپاره نه چې زما نوم وشي نه خدمت بالکل خدمت او صرف خدمت صحیح حالانکه دې کې زما لالچ نشته څه غرض نشته نه مې دې کې چا نه څه ډیمانډ کړی دی بالکل. باقاعده که دې یو کس که دې نه پېښور ته راځي ما نه چیک اپ کړي پر هیډ 3,500-4,000 روپۍ خرچه کېږي ناظرین دی کې د یو خبرې زه وایم چې دوی تقریبا زما په خیال یو 15 مریضانو ته به تاسو ویلي چې پېښور ته راشه زه تاله فری علاج کوم زه چې تر کومه پورې تاسو سره وم تقریبا مینیمم میکسیمم 15 کسانو ته تاسو تقریبا ویلي داسې بیماران دي هغې کې د تریخې کاڼي والو د چا تریخې کې کاڼي ګرده کې کاڼي یا پیرالایز دغه میډیسن ما ځان سره وړو نو ځکه چې ما ته څه آیډیا نه وه چې د پیرالایز پیشنټ وي ګالبلیډر سټون والا پیشنټ وي یا کډني پیشنټ والا وي نو هغې دپاره ما د سجیشن وکړه چې باقاعده راشه زه فری علاج کوم صحیح. څه ډیمانډ ونه نه کوم ها څومره دومره خواري به کوې چې پېښور ته زما کلینیک ته به تاسو ځان نه رسوئ صحیح ده ډیره مننه تاسو فهیم صاحب زه ډېر زیات شکرګزار یم السلام علیکم جاوید صاحب وعلیکم سلام ملک جاوید صاحب تاسو د دې علاقې او د دې ځای اوسېدونکي څه داسې مسایل دي د میډیکل لحاظ سره د طب لحاظ سره چې هغه د علاقې په دومره شاته پاتې ده بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه اول خو زه ستاسو د دې ټول ټیم او بیا خصوصا د فهیم صاحب شکریا ادا کوم چې دې علاقې ته په دې دومره مصروفیت کې په دې دومره ګرانو لارو کې کچا لارې دي خراب موسم دی او غریزه علاقه ده راله نو زه د ټولو نه اول ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم د هغې نه پس دا اپیل کوم حکومت ته چې چونکې دا علاقه غریزه علاقه ده د ټولو خلکو دارومدار چې دی په مزدورۍ دی چې که مزدوري وشوه خلک متل کوي چې کته باندې کاټوی باندې کته کوزه کاټوی کوزه نو که دې ته داسې خلک راشي او دا داسې کیمپونه ولګوي په میډیکل سایډ باندې په هیلث په دغه باندې نو دا به د دې علاقې دپاره د دې خلکو دپاره د خیر خبرې نو زه هغې فلاحي ادارو ته هم اپیل کوم حکومت وخت ته هم دا اپیل کوم چې په دې خلکو باندې خصوصي نظر وساتي صحیح ده ناظرین دی کې ملک جاوید صاحب چې څنګه خبرو کړه چې ډېر کمزوري خلک دي موږ داسې کسان ولیدي چې په یو کور کې څلور مریضان دي نو دی کې حکومت ته اپیل دی چې ضرور په دې باندې لغونتې نظر وکړي ناظرین کافی مونږ ستړي یو زه خو صرف کوریج له راغلی یم خو چونکې دا علاقه ډېره پسمانده ده د دې ځای خلکو ډېر غربت دی او دلته واقعي حکومت له پکار دی چې دلته څه هاسپټل که هاسپټل نه ایټ لیست کم از کم یو ډسپنسري ضرور دلته قایم کی او د اویرنس لپاره چې کم دا ټیمونه دي دا د دلته راشي چې څنګه فهیم صاحب ویلې حکیم فهیم الله صاحب چیرې کوارډینیشن کې د ما سره د لغونتې خیر د کوارډینیشن وکړي یا خپل د راشي او هغې د دلته د دې خلکو مدد وکړي ډېره مننه جی ډېره شکریه فهیم صاحب تاسو ډېره مهرباني السلام علیکم